جان اسټن په خپل یو کتاب کې وایي انسان چې چېرته میشت شي همغسې همغه عادت اخلي او همغسې عادت کېږي. همداسې د انسان افکار هم دي، څه رقم چې عادت شي همغسې پاتې کېږي. که چېرته تاسې منفي عادتونه واخلئ، تاسې به د ځان په اړه شکایت کوئ، د خلکو په اړه به شکایت کوئ، د ټولنې په اړه به شکایت کوئ، د رئیس جمهور په اړه به شکایت کوئ، د هر چا په اړه به تاسې شکایت او منفي عادت لرئ. ولې بل خوا که چېرته تاسې مثبت فکر ولرئ، مثبت هر څه ته وګورئ، تاسو به خیر او ښېګڼه په هر څه کې ګورئ او د هغه د غوره کولو او هغه ته د پرمختګ ورکولو اراده او نیت به لرئ. نو دا دواړه اشخاص په یوه ټولنه کې اوسېږي. یو بې سکونه دی، راحت نه لري، ټوله ورځ شکایت کوي له ژونده، ټوله ورځ د ژونده کړېږي، او بل سکون لري، آرام لري او په خپل ژوند تمرکز لري. نو په دویمه ډله کې اوسئ. کوشش مه کوئ چې منفي ګرا اوسئ او د شیانو په اړه منفي نظرونه ولرئ. همیشه کوشش کوئ چې مثبت اوسئ او یو څه مثبت په ژوند کې لاسته راوړئ.